ګوري شاته نسی کنه بی همت نسی کنه د خپل قرباني یې نه کوي کنه کلک ودرېږي دا جهاد مو د څه لپاره کاوه ستا بچان چې شهیدان شوي دي په کوم نامه شهیدان سوله د الله د دین دپاره شهیدان شوي دي ستا کور چې خراب سو په کوم نامه خراب سو د جهاد په نامه باندې خلک چې بندیان سو په مابسونو کې په کلو ناست وای هغه په دا نامه ناست و چې دا جهاد کوي دا کافرانو چې موږ وژلو په کوم نامه یې وژلو دا د مسلمان په نامه یې وژلو چې ته زموږ دیموکراسي نه منې او زموږ کفر ته سر نه کښته کوې او موږ نه کښته کاوه نه یې کښته کوو که نه ګورې لکه دا جهاد چې مو 20 کاله په وینو باندې کامیاب کړی دی دا اسلامي نظام به 20 کاله په وینو باندې ساتي او هغه مقصد چې د جهاد وو هغه به اوس ساتي اوس به راپورته کوي اوس به شریعت حاکمیږي اوس به اسلام حاکمیږي اوس به دین حاکمیږي نور دا د دیموکراسي ټغره ټوله سوه کنه ختم سوه کنه نور اسلام راغلی دی اسلامي نظام راغلی دی او دا په قرباني باندې راغلی دی دا په مقدسو وینو باندې راغلی دی دا په جهاد فی سبیل الله باندې راغلی دی کوشش وکوئ دا کله راځي دا اسلامي نظام کله کامیابیږي دا هغه وخت کامیابیږي چې ما او ستا په مابینځ کې اتفاق او اتحاد ګورې دا شیطانان نن کوشش کوي چې عام خلکو حکومت سره جلا کړي